أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. دا پنځه آیت کریمه تلاوت کړل الله رب العالمین په مدد باندې، او مقصود زمونږ د تجوید نه دا دی چې مونږ د الله رب العالمین د کتاب صحیح تلفظ وکړو او د هغې حق ادا کړو. اوس چې کم قواعد مونږ ویلي دي یا کم قواعد د تجوید دي هغه باید چې په دې آیتونو کې مونږ عملي کړو. عم عین چې دی دا ادا کېږي د وسط الحلق نه، د مرۍ د منځ نه خاص واضح صفا ادا شي. عم کې میم مشدده دی، قانون په میم مشدده کې دا دی چې په دې کې غنه واجب ده، یعنی په مقدار د یو الف بدل ته وقت تیرې. عم احتیاط دا پکار دی، اکثر د زبر د کسان نه ولاړ شي به الف پیدا کېږي عما کې، نو دا به خطایی ده. یتسا دلته اوس مد کېږي، خو دا مد واجب متصل ورته ویلی کېږي، ځکه چې حرف مد او سبب مد چې حمزه دی دواړه په یوه کلمه کې راغلي دي. یتساءلون کله چې دلته وقف وکړي دلته مد عارض وقفي للسکون جوړیږي، او د دې مقدار د مد چې دی هغه یا شپږ حرکته یا څلور حرکته یا دو حرکته یا جواز پکې دی. عن النبأ دلته عن النبأ د اجتماع د ساکنینو په وجه د نون له کسره ورکړی شوې ده. النبأ دلته ادغام شمسی کیږي، دا لام په نون کې مدغم شوی دی، نون کې غنه کیږي. عن په مقدار د دو حرکتینو بدلته وقت تیرې. نبأ د لام کې چې د اظهار کیږي دته اظهار القمر ویلی کیږي. العظیم چې وقف وکي دلته مد عارض وقفي للسکون جوړیږي. الذي ادغام شمسی او الذي دلته مد اصلي کیږي. هم فيه میم ساکن نورستفا دې کې اظهار کیږي، فيه کې دې کې مد اصلي کیږي. مختلفون چې وقف وکي مد عارض وقفي للسکون جوړیږي. کلا دلته با مد اصلی کې کلا. سيعلمون مد عارض وقفي للسکون. ثم دی میم کې غنه، کلا کې به مد اصلی. سيعلمون مد عارض وقفي للسکون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.